مدني غم دی و خړم د عشق پلارا چراتلم د عشق پلارا چراتلم. د شملي رادیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به اوسئ. د خپلو کورنۍ ترڅنګ به مو په سوکالي او نیکمرغۍ سره د ژوند شیبې تر دمګړۍ راتېرې کړې وي. خوشحال یم چې د شملي رادیو د دیني خپرونو په لړ کې د روژې مبارکه میاشت د ځانګړې خپرونې کوربتوب کوم. قدرمنو اوریدونکو، د سپېڅلي ژوند خپرونه د اسلام ستر لارښود او د بشریت د کامل انسان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت ته ځانګړې شوې خپرونه ده. په دې خپرونه کې تاسو ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند کړو وړو مبارکو اخلاقو د مبارک د ژوند او نورو اړخونو په اړه تاسو ته معلومات درکوو. په نبوي سیرت پوهیدل د نبوي سیرت مطالعه او په ورځني ژوند کې عملي کول د هر مسلمان وجیبه ده. د اسلام د ستر لارښود ژوند د مسلمانانو لپاره غوره بیلګه ده. په نبوي سیرت کې ټول هغه ټولنیز ارزښتونه نغښتي دي چې عملي کولو سره یې بشریت د بریا لار موندلی شي او د اعلی بشري مدنیت پر لور خوځېدلی شي. زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دوشنبې د ورځ په سهار په مکه مکرمه کې نړۍ ته سترګې پرانیستې. دا د نړۍ لپاره هغه زیری و چې نړۍ یې د تل لپاره د ظلم او استبداد له تیارو څخه خلاصه کړه. دا چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په عربي قبیله کې نړۍ ته سترګې پرانیستې، نو دا غوره ګڼم چې ځینې عربي قبیلې په لنډ ډول در وپېژنم. درنو اوریدونکو، د سپېڅلي ژوند د خپرونې لومړۍ برخه چې عربي قبایلو ته ځانګړې شوې ده پیلو. عرب د اوسېدو ځای او قومونه یې. نبوي سیرت په حقیقت کې له هغه پیغام څخه عبارت دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بشري ټولنې ته رسولی او خلک یې پرې له تیارو څخه رڼا ته ویستلي دي او د بندګانو له بندګۍ څخه یې د الله بندګۍ ته رسولي دي. نو له دې کبله یې له دې چې د سیرت د زمانې ټولې پیښې یو له بل سره مقابلې نشي، پاک سیرت رښتینې بڼه ښکاره کول ممکن نه دي. نو ځکه له هر څه لومړی د عربي قومونو او له اسلام څخه یې د وړاندې وضع او د حالاتو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پکې پیغمبر شو په څېړلو پیل کوم. د عربو موقعیت. د لغت له مخې عرب د دښتې، صحرا او هغې وچې ځمکې معنا ورکوي چې نه پکې اوبه وي او نه شین بوټی. عربي وچې او اوسېدونکي یې دا نوم له خورا پخوا زمانې ایښودل شوی دی. عربي وچه د لویدیځ پر لور سرې بحیرې او د سینا ټاپووزمې او د ختیځ لور عربي خلیج او د جنوبي عراق زیاتو برخو او د جنوب لور د هغه عربي بحر چې وروسته ورته بحر الهند ویل کیږي او د شمال پر لور د سوریې او عراق د ځینو برخو پورې اوږدوالی لري. ټوله مساحه یې له 10 لکو مربع میلو څخه تر 14 لکو مربع میلو اټکل شوې ده. دا وچه د خپل طبیعي او جغرافیایي موقعیت له مخې خورا زیات ارزښت لري. د داخلي جوړښت له مخې د صحرا او شګو دیوالونو ترمنځ واقع ده چې یو خارجي دښمن ته خورا سخته ده چې د لاسته راوړلو او غلامولو لپاره یې هڅه وکړي. نو ځکه د تاریخ په اوږدو کې د دې وچې اوسېدونکي تل آزاد پاتې شوي دي. که څه هم دوی د دوو لویو امپراتوریانو ګاونډیان ول او دوی ته به ګرانه وه که د شګو دیوالونو نه وای ژغورلي. د هغوی له ټکولو څخه یې ځانونه ساتلي وای. د خارجي اړیکو په رڼا کې یې باید ووایو دا وچه د پخواني زمانې د مشهورو برخو په منځ کې پرته ده چې د وچې او اوبو لارې ورسره تړلې دي. معنا دا چې غربي څنډه یې د افریقا د ننوتلو دروازه او شمال شرقي برخه یې اروپا ته د داخلېدو کلي او ختیځه څنډه یې د غیر عربو قومونو منځني ختیځ او لرې ختیځ دروازې دي چې تر هند او چین خلاصېدای شي او په همدې ډول ټولې لویې وچې یې له عربي وچې سره د اوبو په واسطه تړلې دي چې د هغوی بحري کښتۍ په مستقیم ډول د عربي وچې په بحري بندرونو کې داخلېدای شي. همدا مهم جغرافیایي موقعیت دی چې د دې وچې شمالي او جنوب ته یې د سونو د راټولېدو ځای، د تجارت مرکز، د ثقافت، دین، هنرونو او راکړې ورکړې اساسي مرکز ګرځېدلی دی. عربي قومونه. تاریخ پوهانو عربي په نسلي اعتبار سره په لاندې دریو مهمو پښو ویشلي دي. اول، باید عرب. دا هغه پخواني عرب دي چې د تاریخ په هکله یې تفصیلي معلومات په لاس کې نشته، لکه عاد، ثمود او داسې نور. دوم، عربه عرب. هغه عربي قبیلې دي چې د یعرب بن یشجب بن قحطان څخه پیدا شوی قحطاني عرب هم ورته وایي. دریم، مستعربه عرب. دا د حضرت اسماعیل نسل دی چې عدناني عرب ورته وایي. عربه عرب یعنی د قحطان پښې په عمومي ډول په یمن کې اوسېږي او په زیاتو خیلونو ویشل شوي چې لاندې دوه قبیلې خورا مشهورې دي. اول، حمیر.
مهمې پښې یې زید الجمهور قضا او سکاسک دي. دوهم کهلان. مهمې پښې همدان، انمار، تا، مزهج، کنده، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج او د شام پاچایان د جفنه اولاد دي. د کهلان قبیله هغه وخت له یمن څخه مهاجر او په عربي وچه کې میشته شوه چې د ارم له سیلاب څخه لږ څه وړاندې رومانیان مصر او شام په خپل واک کې راوستل. د بحري تجاري ټولې لارې یې په لاس کې ونیوي. د وچې تجاري لارې بې امنه او د کهلاني عربانو تجارت یې له منځه یوړ. دا کومه نه منونکې خبره نه ده، بلکې دا کهلان او حمیر قبیلو ترمنځ خورا زیاتې تربګنۍ وي چې په نتیجه کې یې کهلانیان مهاجر او حمیرانیان په خپلو ځایونو بېله دي چې مهاجر شي پاتې شول. کولی شو چې د کهلانانو مهاجرین په څلورو پښو وویشو. اول از دوی د خپل مشر عمران بن عمرو مزیخن په مشوره هجرت وکړ او په یمن کې به یې له یوې مینې څخه بلې مینې ته کډې کولې. لومړی به یې خپل نمایندګان وړاندې لیږل او بیا به یې کډې ورپسې وي تر څو یې چې بالاخره د شمال پر لوري کډې وکړي. مختلفې پښې په مختلفو ځایونو کې ګرځېدلې او بالاخره هلته میشته شول چې تفصیل یې په لاندې ډول ثعلبه بن عمر نوموړی له از څخه د حجاز پر لور ولاړ او د ثعلبه او زیقار ترمنځ یې واړول. کله چې یې زوی لوی توانمن شو د مدینې پر لور یې مخه کړه او هلته میشت او تلپاتې شو. د همدې ثعلبه له نسل څخه اوس او خزرج د ثعلبه د زوی حارثه په واسطه منځته راغلل. له دوی څخه حارثه بن عمر چې په قزاحت شهرت لري او کورنۍ یې د حجاز په لمنو کې خپره او بالاخره یې په مراول زهران کې میشته او بیا یې په مکي حرم حمله یوړه. د مکي اوسېدونکي یعنی جراحمه یې له هغه ځایه څخه وشړل او په خپله یې اوسېدنه هلته غوره کړه. عمران بن عمر له خپلو زامنو سره عمان ته ولاړ. دوی ته د عمان ازد وایي او د فرین الامز د قبایل په تهامه کې میشته شوه چې د شنو په ازد یې شهرت مینده کړ او په جفنه بن عمرو د شام په لور ولاړ او د خپلو بچیانو سره هلته میشته او د غسانیانو د پاچاهانو په پلار یې شهرت پیدا کړ. دوی ته غسانیان ځکه وایي چې دوی مخکې له دې چې شام ته ولاړ شي په حجاز کې د غسان نومي اوبو چینې سره څه وخت تېر کړی و. دوهم لخمه او جزام. په لخمینو کې نصر بن ربیعه د هیري مناظره کورنۍ د پلار په نوم شهرت لري. دریم بنوتی. د از له هجرت وروسته دوی د شام پر لور لاړل او د اجا او سلما غرونو سرونه یې د اوسېدنې لپاره غوره کړل چې دې دواړو غرونو هم د تیغ غرونو په نوم شهرت وموند. څلورم کنده. دوی بحرین ته ولاړل، بیا یې پرېښودلو ته مجبور او حضرت موت ته ولاړل. هلته د ستونزو سره مخ او د نجد په لوري کډې او هلته یې خورا لوی حکومت جوړ کړ خو پښې یې ځمکې ته ونه رسېدې او ډېر ژر داسې له منځه ولاړل چې نښې یې هم پاتې نه شوې. د حمیر د یوې پښې چې په قزاح شهرت لري که څه هم دې قوم ته یې منسوبېدل پخه خبره نه ده. یمن ته یې هجرت وکړ او د عراق په حدودو کې میشته شول. مستعرب عرب او مستعرب عرب چې مشر نیکه یې ابراهیم علیه السلام دی د عراق د آرکار اوسیدونکي وو چې د فرات سیند غربي څنډې کوفې ته نږدې موقعیت لري. په وروستیو وختونو کې لرغون پیژندونکو ځمکې کیندلې او د هغې زمانې د دیني او اجتماعي وضع په هکله یې پوره معلومات راټول کړي دي. درنو دوستانو، اوس هم یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیا راګرځو، موږ مه هېروئ. لکه دستور ځلان داسې عیان ښکلا کوي شغلې او رڼا ستا نورانیت نه حیا د محبت ابتدا د نبوت انتها یې د زړګیو درزا درسته د مینې دنیا د محبت ابتدا د نبوت انتها یې د زړګیو درزا درسته د مینې دنیا د سترګو تور نبي د زړه ټکور نبي ای په هر څه مکمل ګران غم خور نبي د سترګو تور نبي د زړه ټکور نبي ای په هر څه مکمل ګران غم خور نبي تا نظر زلیل گئی تا نظر زل فدا یہ د زړګیو درزا درسته د مینې دنیا تا نظر زلیل گئی تا نظر زل فدا یہ د زړګیو درزا درسته د مینې دنیا لکه دستور ځلان داسې عیان ښکلا کوي شغلې او رڼا ستا نورانیت نه حیا د محبت ابتدا
د نبوت انتها یې د زړګیو درزا درسته د مینې دنیا د محبت ابتدا د نبوت انتها یې د زړګیو درزا درسته د مینې دنیا د جهالت لمن کې پرت په هر وطن کې د گمراهۍ ناروا شنه د هر زړه چمن کې د جهالت لمن کې پرت په هر وطن کې د گمراهۍ ناروا شنه د هر زړه چمن کې ستا پر راتلو جانانا ټول د جهل فضا یې د زړګیو درزا درسته د مینې دنیا ستا پر راتلو جانانا ټول د جهل فضا یې د زړګیو درزا درسته د مینې دنیا لکه د ستورو ځلا داسې عیان ښکلا کوي شغل او رڼا ستا نورانیت نه حیا د محبت ابتدا د نبوت انتها یې د زړګیو درزا درسته د مینې دنیا د محبت ابتدا د نبوت انتها یې د زړګیو درزا درسته د مینې دنیا تا انسانیت راویښ کړ تا تورې شپې مات کړې تا د اسلام په پښو کې کڼې پرتې مات کړې تا انسانیت راویښ کړ تا تورې شپې مات کړې تا د اسلام په پښو کې کړې پرتې مات کړې تا د دین ملا وتړل تا کفر مات کړو پملا یې د زړګیو درزا درسته د مینې دنیا تا د دین ملا وتړل تا کفر مات کړو پملا یې د زړګیو درزا درسته د مینې دنیا لکه د ستورو ځلا داسې عیان ښکلا کوي شغل او رڼا ستا نورانیت نه حیا د محبت ابتدا د نبوت انتها یې د زړګیو درزا سترګې مې تګې وې وصال ته درنو دوستانو بیا هم تاسو ته هرکلی کوم تاریخ په ګوته کړی دی چې د ابراهیم علیه السلام له دې ځایه څخه حران یا حران نومي ځای او بیا یې فلسطین ته هجرت وکړ او هغه یې د خپل دعوت لپاره مرکز وګرځاوه او شاوخوا ښارونو ته به یې د دعوت لپاره سفرونه کول یو ځل مصر ته ولاړ د مصر واکمن فرعون هڅه وکړه چې د ده ببي حضرت ساره بدنامه کړي خو لوی خدای جل جلاله د ده هڅه ناکامه او د ده لاس او پښې د هغې د دعا په برکت بې حسه کړي فرعون پوه شو چې حضرت ساره څومره الله تعالی ته نږدې ده له همدې کبله یې خپل لور حضرت هاجره ورکړه چې دا به ستا او د ستا د میړه ابراهیم علیه السلام خدمت کوي بیا حضرت سارې هاجره خپل خاوند حضرت ابراهیم علیه السلام ته په نکاح کړه ابراهیم علیه السلام له خپلو دواړو ښځو سره فلسطین ته ولاړ هلته یې له هاجرې څخه ښکلی زوی اسماعیل پیدا شو حضرت ساره چې بې اولاده وه د بنتوب ضد یې راپورته او حضرت ابراهیم علیه السلام یې مجبور کړ چې حضرت هاجره او کوچنی زوی یې له ځان څخه جلا کړي ابراهیم علیه السلام هاجره او زوی یې اسماعیل حجاز ته یوړل او هلته یې د بیت الله ترڅنګ په یوه وچه او بې اوبو کنده کې پرېښودل هغه وخت لا بیت الله په اوسنی شکل نه بلکې د خاورو یوه ټوپن وه چې باراني سیندونه پرې بهېدل ابراهیم علیه السلام خپله ښځه او زوی د اوسني جومات پر ځای ولاړې لوی ونې لاندې پرېښول هغه وخت په مکه کې نه اوبه وي او نه هم اوسېدونکي نو ځکه یې ورسره څه خورما او د اوبو یو ډک مشکوله پرېښوده او په خپله د فلسطین پر لور لاړ لږ وخت وروسته خورما او اوبه خلاصېږي او د لوی خدای جل جلاله په فضل د زمزم اوبه پیدا شوې چې د دواړو لپاره خوراک او توښه وګرځېدې کیسه خورا مشهوره او په کتابونو کې راغلې ده له دې وروسته یمانیه قبیله چې په دوهم جرهم شهرت لري راغله او د اسماعیل علیه السلام د مور په اجازه په مکه کې میشته شوه ویل کېږي چې دوی مخکې د مکې شاوخوا کندو کې اوسېدل امام بخاري صاحب لیکي چې دا قبیله د اسماعیل له پیدایښت څخه وروسته پخوا له دې چې زلمی شه مکې ته لاړل او له هغې مخکې به کله ناکله د مکې په لاره تېرېدل ابراهیم علیه السلام به کله ناکله مکې ته راتلو تر څو خپل پاتې خلک وګوري ښه معلوم نه دی چې څو ځله راغلی وي
خو دا ښکاره ده چې لږ تر لږه 4 ځله راغلی دی. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایلی دی چې ابراهیم علیه السلام خوب ولیده چې خپل زوی اسماعیل حلالوي. د خوب د عملي کولو لپاره پورته شو. کله چې دواړه پلار او زوی د خدای د حکم منلو ته تیار او زوی د حلالولو لپاره پر مخ واچاوه، موږ پرې غږ وکړ چې ای ابراهیمه تا خوب رښتینی کړ، موږ نیکانو ته دا ډول بدله ورکوو. دا یوه ښکاره ازموینه وه او موږ یې په بدل کې لوی قرباني ورکړه. د بایبل یعنی پیدایښت په کتاب کې لیکل شوي دي چې حضرت اسماعیل علیه السلام له حضرت اسحاق څخه 13 کاله مشر و. د قرآن کریم له سیاق څخه هم دا خبره معلومیږي چې دا کیسه د حضرت اسحاق له پیدایښت څخه پخوا پیښه شوې وه، ځکه د دې ټولې کیسې له ویلو وروسته د اسحاق علیه السلام د پیدایښت زیری یاد شوی دی. دا کیسه څرګندوي چې حضرت اسماعیل علیه السلام له ځوانۍ څخه مخکې حضرت ابراهیم علیه السلام لږ تر لږه یو ځل هرومرو راغلی دی. نو 3 سفرونه یې په بخاري شریف کې په مستند ډول په لاندې ډول راغلي دي. کله چې اسماعیل علیه السلام زلمی شو، له جرهمیانو څخه یې عربي ژبه زده او کله ځوان ترې جوړ شو، د جرهمیانو له نظره ښه راغی او یوه پیغله یې په نکاح ورکړه. په دې دوران کې یې مور هم مړه شوه. ابراهیم علیه السلام هم د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره مکې ته راغی. زوی یې په کور کې نه و. له ښځې یعنې له خپلې انګور څخه یې د ژوند په هکله پوښتنه وکړه. هغې ورته د ژوند له سختو او ستونزو څخه شکایت وکړ. سپین ږیري مسافر ابراهیم علیه السلام خپل انګور ته وویل چې خاوند ته دې ووایه چې د دروازې چوکاټ باید بدل کړي. اسماعیل علیه السلام د خپل پلار په خبرو پوه او ښځه یې طلاق او د جرهم قبیلې د مشر مزامن بن عمر لور یې په نکاح کړه. له دوهم واده وروسته یې پلار یو ځل بیا راغی. دا ځل یې بې له دې چې زوی یې ولیدلی شي بیرته د فلسطین پر لور لاړ. دا ځل یې چې له انګور څخه د ژوند په هکله پوښتنه وکړه، هغه وویل د خدای جل جلاله فضل او مهرباني ده، ژوند تیریږي. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې خاوند ته دې ووایه چې د دروازې چوکاټ دې خوندي کړه. بل ځل ابراهیم علیه السلام هغه وخت راغی چې زوی اسماعیل علیه السلام د زمزم د اوبو سره د یوې ونې لاندې خپل غشي جوړاوه. ناببره پلار او زوی مخامخ شول. زوی ورته پورته شو او هغه ډول ښه راغلاست یې ورسره وکړ چې ورک پلار او زوی یې سره کوي. دا لیدنه وروسته له ډېرې مودې څخه شوې وه. په همدې ځل یې مکه مکرمه هم جوړه او ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر اعلان وکړ چې خلک دې حج ته راشي. لوی خدای جل جلاله اسماعیل علیه السلام ته د مزامن له لور څخه 12 زامن ورکړل چې نومونه یې په لاندې ډول دي: نابت، قیدار، ادبایل، مبشام، مشما، دوما، میشا، حدد، یتما، یتور، نفیس او خدمان. له دوی څخه 12 قبیلې او په لومړیو شیبو کې په مکه مکرمه کې اوسېدل چې د ژوند وسایل به یې له هغه تجارت له لارې برابرول چې د یمن او شام ترمنځ یې به یې کاوه. د وخت په تیریدو سره دا قبیلې عربي وچې بلکې بیرون ځایونو ته هم خپرې شوې چې د نبات او قیدار له اولادي څخه نورې قبیلې د زمانې په تیارو کې ورکې شوې. د نبتیانو یعنی نابت اولاده تمدن د حجاز په شمال کې روښانه او په منطقه کې یې داسې حکومت جوړ کړ چې ټول چاپیریال یې تر ولکې لاندې راوست. بطره یې پایتخت او مرکز و. په هغه وخت کې د دوی د ټیکې څوک نه و ان تر هغو چې رومانیان منځته راغلل او دوی یې تس نس کړل. سید سلیمان ندوي وروسته له یوه ژور بحث څخه دا خبره درنه کړې ده چې د غسانیانو پاچاهان او د اوس او خزرج انصار د آل قحطان نسل نه بلکې د اسماعیل علیه السلام د زوی نابت نسل دی چې په دې منطقه کې لږ څه پاتې شوی و. د قیدار بن اسماعیل اولادونو په مکه مکرمه کې اوسېدل تر څو یې په نسل کې عدنان او د هغه زوی معاذ پیدا شو او د عربو نسبی سلسله تر دغه عدنان پورې رښتینی او یو د بل پورې تړلې ده. عدنان د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 20م نیکه و. په روایتونو کې راځي چې کله به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نسب په بیانولو کې عدنان ته ورسېدو نو درنګ به یې کاوه او فرمایل به یې چې نسب پیژندونکي له دې وړاندې درواغ وایي. او ځینې نور ډېر علما وایي چې له عدنان څخه پورته د نسب سلسله هم روغ او د ژورې څېړنې له مخې نبي کریم صلی الله علیه وسلم له عدنان څخه پورته په 40مه پوښتۍ کې ابراهیم علیه السلام ته رسیږي او وایي چې پورتنی د تبره په حواله حدیث ضعیف او بې باوره دی. د مات اولادونه د زوی نظر له پوښتنې څخه زیات شول. وایي چې نظر د پلار یوازینی زوی و او د 4 زامن و چې د هر زوی له اولادي څخه لوی قبیله جوړه شوه چې نمونه یې په لاندې ډول دي: ایات، انمار، ربیعه، مزر.
وروسته دواړه قبیلې پراخه او ریښې یې وغځېدلې. د ربیعه څخه اسد بن ربیعه، انزه عبدالقیس او دوائل اولاده بکر، تغلیب، حنیفه او نورې کورنۍ پیدا شوې. د مزر اولادونه دوه لویو قومونو قیس ایلان بن مزر او د الیاس بن مزر اولادي ته ورسېدې. د قیس ایلان پښې عبارت دي له بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان او له غطفان څخه ابس، زیبان، اشجع او غنا بن عصر وزېږېدل. او له الیاس بن مزر څخه تمیم بن مره، حزیل بن مدرکه، بنو اسد، بنو خزیمه او د کنانه بن خزیمه اولادونه او له کنانه څخه قریش منځته راغلل چې د قریشو د فهر بن مالک بن نضر په کنانه سلسله ده. قریش په زیاتو پښو وویشل شو چې مهمې پښې عبارت دي له جمع، سم، عدي، مخزوم، تمیم، زهره او د قصا بن کلاب اولاده چې عبارت دي له عبدالدار بن قصا، اسد بن عبدالعزا بن قصا او عبدالمناف بن قصا څخه. عبدالمناف په څلورو پښو ویشل شوی دی چې عبارت دی له عبدالشمس، نوفل، عبدالمطلب او هاشم څخه. د هاشم کور هماغه دی چې لوی خدای جل جلاله له حمدي کور څخه محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم غوره کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک د ابراهیم علیه السلام له اولادي څخه اسماعیل غوره کړ او له اسماعیل له اولادي څخه کنانه او په بني کنانه کې قریش، په قریشو کې بنو هاشم او له بنو هاشم څخه یې زه غوره ګرځولی یم. در پسې ډېر وځورېدم د عشق په لاره. حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک چې مخلوق پیدا کړ نو زه یې د ټولو نه د غوړې ډلې برخه وګرځولم. بیا یې قومونه جوړ کړل نو زه یې د ټولو نه د ښه او پورته خم غړی کړم. بیا یې کورونه خوښ کړل نو زه یې د ټولو نه په ښه او پاک کور کې پیدا کړم. نو زه په ذاتي ډول د ټولو نه غوره او د ټولو نه د غورې کورنۍ غړی یم. او کله چې د عدنان اولادونه زیات شول نو د اوبو او څړځایونو د لټولو پسې عربي دنیا کې خپاره شول. نو عبدالقیس او د بکر بن وایل څخه اولادونه، د تمیم څخه اولادونه بحرین ته مهاجر او بیا همالته میشته شول. بنو حنیفه بن مصعب بن علی بن بک د یمامه په لور ووتل او د یمامه په کلي حجر کې میشت شول. د بکر بن وایل نور خیلونه نه له یمامه څخه تر بحرین او له سیف کاظم څخه تر بحره په آباده برخه او تر هیات پورې په ځمکو کې خپاره او میشته شول. په نو تغلف پر اتیا وچه کې ووسیدل او ځینو شاخونو یې د بني بکر له خیلونو سره اوسیدنه خوښه کړه. بنو تمیم د بصرې په شاوخوا کې میشته شول. بنو سلیم په مدینه منوره کې له کلیو څخه نیولې تر خیبر او په ختیځه برخه کې تر دوه غرونو تر هغو چې هره پای ته رسیږي میشته شول. سقي په طائف، حوازن د مکې په ختیځ برخه او د تاس په شاوخوا کې د مکې او بصرې ترمنځ په لوی لار کې میشته شول. بنو اسد د تیما په ختیځه او د کوفه په لویدیځه برخه کې مقیم شول. د دوی تیما ترمنځ د توی قبیله د بهتر کلی پراته وو چې دوی یو تر کوفې ترمنځ به په پښو 15 شپې منزل وو. زیبان د تیما په شاوخوا کې تر حوران مقیم شول. د کنانه ځینې پکې په تهامه او د قریشو خیلونو نه په مکې او شاوخوا سیمو کې میشته پاتې شول. دوی په خپلو منځونو کې یو له بل څخه جلا او یو مرکز یې نه درلود. ان تر هغه چې بالاخره په دې کې د کلاب زوی قصا راپورته او دوی یې سره یو موټی او د عزت او د دبدبې لوړو مقامونو ته ورسول. قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ د نن ورځې د سپېڅلي ژوند خپرونه. تر بیا چې بیا ستاسو درنو دوستانو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی بښونکي او سپېڅلي خدای سپارم. ښه ورځ، الله مو مل شه. مداني غم دی وخوړم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق په لاره چې راتلم، در پسې ډېر وځورېدم د عشق په لاره چې راتلم، د عشق